دون شمال شرق مساعدت‌های غذایی و غیر غذایی سرپناه موقت د کندوز سرې میاشتې ادارې د یو کال لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د سرې میاشتې مسؤلین وایي د تیر کال په ترڅ کې سلګونه اړمنو کورنیو ته د ژمنیو توکو، بیړنیو مرستو او وزګار خلکو ته د کار زمینې برابرولو برخه کې ګڼ کارونه ترسره کړي دي. د مسؤلینو په وینا د سرې میاشتې ریاست د طبیعي پیښو پر مهال لسګونه کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسولي او په ورته وخت کې د رواني او فزیکي درملنې پروګرامونه هم پلي کړي دي. از جمله برای 4496 فامیل آن که مجموعاً مبلغ 87,537,500 افغانی پول نقد از طریق سرمیاش پاسخدهی و توزیع گردیده است. همچنین برای 1,0885 تن غذای گرم پاسخدهی و توزیع گردیده است. پروژه های پول در مقابل کار در کندوز با تعداد 2 پروژه پول در مقابل کار در رسولالی دشت ارچی و امام صاحب ولایت کندوز تطبیق گردیده است. 69,674,000 افغانی کمک نقدی توزیع شده. د کندوز سرې میاشتې مسؤلین زیاتوي هڅه کوي چې د راتلونکي وخت لپاره د مرستو او خدمتونو د پراختیا نوې طرحې عملي کړي څو د اړمنو کورنیو لاسرسی صحي، بشري او ټولنیزو خدمتونو ته لا اسانه شي. در طی سال 1403 از طریق مرستون مجموعاً به تعداد 298 فامیل از جمله آن 3 فامیل آن مشمولین داخلی و 295 فامیل آن مشمولین بیرونی می باشد که تحت حمایت مرستون دون کندوز قرار گرفتند که برای تمام مشمولین داخلی و بیرونی مجموعاً مبلغ 9,378,000 افغانی پول نقد به شکل بدل عاشه توزیع گردیده است. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سرې میاشتې ټولنه د هیواد په کچه د بیړنیو او بشري خدمتونو یو له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال زرګونه کسانو ته د هیواد بیلابیلو برخو کې مرسته کوي.